الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یورو پوښتنه کړې ده چې دلته ډیر امامان تر فرض لمانځه وروسته 3 واره استغفار وایي، بیا اللهم انت السلام دعا کوي. د دې شرعي حکم څه دی؟ آیا دغه استغفار تر لمانځه وروسته ویل ثابت دی که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو تر لمانځه وروسته فورا 3 واره دغه استغفار ویل، استغفر الله العظیم یا صرف استغفر الله، دغه بعد اللهم انت السلام ویل په حدیثو کې ثبوت لري. ثوبان رضی الله عنه وایي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به کله د لمانځه څخه مخ راوګرځوي نو 3 واره به استغفار ووایي، بیا به اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ویل. په صحیح مسلم کې دا حدیث راځي په اول جلد 244 صفحه کې، دا شان په مرقات کې راځي په 3 جلد 15 صفحه کې، وعلم عثماني رحمه الله په اعلاء السنن کې هم نقل کړی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.